السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته روښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. دوستانو که ستاسو ملګري وي یا ستاسو ورونه وي که تاسو غواړئ چې د هغوی د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو غواړئ چې د هر چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ د هغه سړي په موبایل کې به تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د هغه رقم دلته دوستانو تاسو راسئ خپله کنټري ور وښیاست یعنې که تاسو په هر ملک کې واست صرف به دوستانو تاسو هغه کنټري ور وښیاست او د هغه رقم په انټر نمبر کې به دوستانو دلته تاسو نمبر ووایي. نو ګوره دوستانو کوم نمبر چې تاسو ووایي دلته ګوره زه راځم خپل نمبر وومه. نو ګوره دوستانو ما خپل نمبر ووالی د هغه رقم دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به بیا دوستانو تاسو راسئ په اکټیو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په اکټیو بټن باندې کلیک وکړئ کوم پرمیشنات تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنات به تاسو الاو کړئ او د هغه رقم تاسو اکټیو ووایي دلته به تاسو سیم 1 یا سیم 2 ور وښیاست. که تاسو هر یو ورښیاست تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستانو دغه ستاسو په موبایل کې اکټیوه سي. نو ګوره دوستانو اوس که دې موبایل ته هر څوک ټلیفون وکړي یعنې دا زما موبایل ده یا زما د ورور موبایل ده یا زما د ملګري موبایل ده اوس که دې موبایل ته هر څوک ټلیفون کوي هغه ټلیفون به دې نمبر ته فارورډ کېږي. کله چې دغه سیټینګ او دغه اپلیکیشن تاسو خپل ملګري یا دغه رقم د خپل ورور په موبایل کې انسټال کړئ او دغه رقم دغه سیټینګونه تاسو کې وکړئ او تاسو خپل نمبر ورکړئ بیا که هر څوک هغه نمبر ته ټلیفون کوي هغه ټلیفون به ستاسو په نمبر باندې ځي او تاسو هغه ټوټل خبرې اورئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم تر نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کوم پوښتنه لرئ کوم ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.